سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. بشیر وطندوست یم. نن راوتلی یم د باندې په پارک کې ولاړ یم، نو غوښتل چې مو نن ستاسو سره هغه ځینې لغاتونه چې د نن ورځې لپاره مهم دي هغه ستاسو سره دلې ته شریک کړم. دا لغتونه چې دي ډېر اسانه دي او دا موږ او تاسې روزمره ورته اړتیا یا ضرورت وینو یا ضرورت ورته لیدل کېږي. لکه مثلا یو چا ته چې وایه چې ښه راغلې یا ښه راغلاست ورته وایه یا مننه ترې کوې، نو څنګه به وایم؟ په اول سر کې موږ تاسې وایو اکثره ملګري you are welcome. You are welcome دا غلط دی. څنګه باید وویل سي؟ you're welcome. You're welcome. You're welcome. صحیح ده؟ دا داسې نه ویل کېږي. you are welcome دا غلط راځي. یا مثلا you're welcome دا غلط راځي. څنګه باید وویل سي؟ you're welcome. You're welcome. مثلا دا یو چا سره دې کومک وکړي دا مننه د څخه کړي، د مننې په بدل کې ته باید څه شرط ووایه؟ you're welcome. You're welcome. You're welcome. او همدارنګه څنګه وویلی سي؟ داسې وویلی سي you're quite welcome. You're quite welcome. دا ټول یوه معنا لري مثلا. او بل چې دی you're very welcome. You're very welcome. او you're so welcome. You're so welcome. او همدارنګه راځه پسې بل ته you're most welcome. You're most welcome. You're most welcome. او داسې هم ویلی سي په غیر رسمي چارو کې یا غواړئ چې غیر رسمي ووایاست no problem. No problem. نو تاسو کوښښ وکړئ چې دا ونه وایاست no problem مه وایاست، ځکه چې دا په ځینو ځایو کې ښه نه وي. دا غیر رسمي ډېر داسې لکه چا چې وایه په همدا معنا لري. موږ تاسې په افغانستان کې سید تا وګټله، نو دلته څنګه ویل کېږي دی no problem. او داسې هم ویل کېږي my pleasure. My pleasure. او بل thank you for inviting me. یو چا ته چې ووایه چې مننه کوم چې زه دې راغوښتی وم یا بلنه دې راکړې وه، دا که په پروګرام کې دا که په کور کې نو یو پروګرام جوړي، مثلا یو واده یې یا شادي یې، نو تاسې راغواړئ ملګري، نو څنګه ورته وایاست؟ thank you for inviting me to your show. Thank you for inviting me to your party. او همدارنګه بیا دې څه شی وایي درته sure thing. Sure thing. Sure thing. دا هم د مننې معنا لري یا مننه. او of course هم یې په معنا باندې دی. او هم کولی شئ چې وایاست no worries. No worries. او که غواړئ چې ورته وایئ چې نور هم ډېر دغسې داسې موږ تاسې په اصطلاح باندې خوږ سي یا خوږه راسي یا ډېر داسې ګران چاته استعمال سي، هغه چې دی څنګه باید ووایه don't mention it. Don't mention it. یعنی دغه مه کوه، د مننې وړ نه ده چې موږ تاسې وایي، د مننې وړ نه ده. او داسې هم ویل کېږي anytime. او I'm happy to do it. I'm happy to do it. It was nothing. It was nothing. ټول چې د نن ورځې د ویلکم پر ځای باندې یا د ښه راغلاست پر ځای باندې یا د مننې په خاطر باندې څه کېږي استعمالېږي. نو که چېرې په کوم لغات یا په کومه جمله باندې نه یاست پوه سوي، کمنټ راکړئ چې هغه درته تشریح کړم. تر بلې ویډیو د خدای په امان.